السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. څنګه کولی شو چې د ای آی په مرسته موږ او تاسې یو تمبنیل د خپلو ویډیوګانو لپاره جوړ کړو. اوس اړتیا نشته چې تاسو د هغې لپاره انسټاګرام وکاروئ او بعضې نور اپلیکیشنونه وکاروئ، یعنې تمبنیل راکوز کړئ. تمبنیل ته بیا بعضې نورې برخې دي، د هغو بکګراونډونه کټ کړئ، هغه بیا په انسټاګرام کې تاسو کټ کړئ، یو ځای کې ولګوئ، لیکنه ورته وکړئ. اوس اړتیا نشته چې تاسو دومره خواري وکړئ. فقط په یو پرامپټ لیکلو سره او په جیمني کې پیسټ کولو سره تاسو کولی شئ چې خپل تمبنیل په ډېر ښکلي ډیزاین سره جوړ کړئ، او هغه به داسې ډیزاین وي چې ستاسو د عملي تمبنیل څخه به هم ښه وي. یعنې کولی شئ چې دغه ویډیو وایرل کړي او زیات خلک ورته ستا ویډیوګانو لپاره دلته راشي. تاسو به په دې ویډیو باندې ګورئ، دغه تمبنیل به ما هم د ای آی په مرسته جوړ کړی وي. یعنې ای آی به دغه تمبنیل ماته جوړ کړی وي او بیا به یې زه دا تمبنیل په خپلو ویډیو باندې لګوم. راځم درته په ویډیو فایل کوم، خو مخکې له دې چې په دې ویډیو درته فایل وکړم، له تاسو څخه یوه کوچنۍ پوښتنه کوم چې که چېرته تاسو زموږ په چینل کې نوي یاست، زموږ چینل مو نه وي درسره سبسکرایب کړی، زموږ چینل همدا اوس درسره سبسکرایب کړئ او یو خوندور کمنټ او لایک ورکړئ. د لا زیاتو معلوماتو لپاره په ډسکریپشن کې زموږ د ټلیګرام چینل لینک هم شتون لري، هلته هم راسره جوین شئ. هلته موږ د انلاین کریپټو فورکس زده کړې او همدا ډول انلاین ټریډ په اړه موږ معلومات نشروو، بعضې وخت د سپاټ لپاره سیګنالونه هم ورکوو. راځم درته په ویډیو فایل ورکوم. د ویډیو د فایل نه مخکې به تاسو په چټ جی پي ټي کې یو پرامپټ ولیکئ او تاسو به هغه پرامپټ چیرته کپي کوئ. تاسو به هغه پرامپټ راځئ به ګوګل جیمینای به تاسو را انسټال کوئ. کله چې تاسو پلی سټور ته راغلی، دلته به تاسو ورته ولیکئ چې جیمینای. کله مو چې جیمینای ورته لیکم چې جیمینای مو چې کله ورته ولیکم، نو دلته یې موږ په ځینې موبایلونو کې شتون نه لري. اوس تاسو به وینئ زما په موبایل کې هم شتون نه لري جیمینای. شوینګ ریزلټ فور جیمینای سرچ انسټیک فور جیمینای، یعنې دا ما ډېر زیاته هڅه کړې ده، خو په ځینو موبایلونو کې دا کار نه کوي. نو د هغې لپاره زه راځم دغه جیمینای په ګوګل کې خلاصوم. کله چې تاسو ګوګل ته راغلی، بیا به دلته تاسو په دې سرچ کې ورته ولیکئ ګوګل جیمینای بزنس. ګوګل جیمینای بزنس به تاسو ورته ولیکئ، ګوګل جیمینای بزنس، او په دې سرچ به ورته کلیک واخلئ. کوم چې تاسو وینئ په لومړي سر کې ګوګل جیمینای بزنس، کله چې دا درته راواړي نو په تاسو به په دې ورته کلیک واخلئ. نو له تاسو څخه که چېرته مو اکاونټ پکې نه وي جوړ کړی، ایمیل درڅخه غواړي، کوډ درڅخه غواړي، هغه ورته ور داخل کړئ او تاسو بیا کولی شئ چې ګوګل جیمینای ته داخل شئ او بیا ورسره لیکنه وکړئ. او حرکت خو یې کټ مټ د چټ جي پي ټي په شان دی، خو لږ تغیرات لري چې عکسونه ډېر ښکلي جوړوي. او د ای آی یوه ډېره مهمه برخه چې ده هغه جیمینای ده، ګوګل جیمینای. ډېرې ښکلي ویډیوګانې، عکسونه او ای آی ویډیوګانې، ای آی عکسونه، همدا ډول ډېرې ښکلي لیکنې هم کوي. کله چې تاسو غواړئ یوه ویډیو جوړه کړئ، تاسو به راشئ په دې دریو خانو ته به که تاسو وینئ، په دې دریو خانو، په دې دوه خانو به تاسو ورته کلیک واخلئ او دلته لومړی درته لیکلی دي سرچ ګوګل. دا خو د ګوګل یعنې ځینې خبرې ورسره لیکئ، څنګه یې دا مشکل څنګه حل کولی شم، لکه له چټ جي پي ټي سره یې چې کوئ. دویم یې درته لیکلی دي ډیپ ریسرچ، ژور ریسرچ. ډیپ خپله ژور ته یې په انګلیسي کې. کله چې په ډیپ ریسرچ ورته کلیک واخلئ، نو تاسو ته به د ځوابونه ډېر ښکلي شان سره راوړي. جنریټ ایمیج، کله چې تاسو یوه لیکنه وکړئ، نو غواړئ چې د دې لیکنې څخه یو عکس راته جوړ شي، نو تاسو به په جنریټ ایمیج ورته کلیک واخلئ. کله مو چې بیا لیکنه وکړه، غواړئ چې د دې څخه یوه ویډیو راته جوړه شي، نو تاسو به راشئ، بیا به دلته په دې کریټ ویډیو باندې په دې اخري یو کې په دې باندې به ورته کلیک واخلئ او لیکنه به کاپي کړئ، ورته سینډ به کړئ او تاسو ته به ویډیو جوړه کړي. نو راځم، موږ خو اوس پرامپټ نه دی لیکلی، غواړم چې یو تمبنیل جوړ کړم د یوټیوب لپاره. مثلا زما د یوټیوب ویډیو دا دی وای ټي سټوډیو تشریح. د دې په اړه زه چټ جي پي ټي ته لیکم چې ما ته یو داسې تمبنیل جوړ کړه لکه وای ټي سټوډیو لپاره، چې زه یې کپي نسخه راته راکړه چې زه یې په ګوګل جیمینای کې ور واچوم. نو زه د ویډیو لږه سټاپ کوم تر څو د ویډیو اوږده نه شي. ښه،
موږ یې دغه لیکنه ورته وکړه. تاسو به ګورئ چې ماته یو داسې کاپي نسخه جوړه کړه چې په ګوګل جیمیني کې یې پیسټ کړم. YT سټوډیو او یو تمبنیل راته جوړ کړه. د YT سټوډیو د تشریح په اړه هم وي او نور سیټینګ یې هم وي او په څنګ کې ورسره یو نفر هم ولاړ وي، سړی وي، نارینه وي. واو یعنې واو د عجیبه شان واو یې هم ویلي وي او لیکنه یې باید یعنې تمبنیل یې باید په پښتو وي. تمبنیل باید په ډېر ښکلي انداز سره جوړ شوی وي تر څو زیات ویوز او زیات کمنټونه او لایکونه واخلي. تمبنیل د ډېر صفا، نورمال او په یو ښکلي طبیعي شکل وي. دا اوس زه چټ جي پي ټي ته ورسینډ کوم او دی ماته حال پرې راکوي. دی به تاسو ته دا ډول کپي نسخه راوړوي. ومې لیدل د پا سر کې ورسره لیکلي دي کاپي کوډ create a very professional clean and high click YouTube thumbnail. دا دی به تاسو ته دغه لیکنه راوړوي. نو دغه لیکنه به تاسو رابشئ په دې کپي کوډ به ورته کلیک وکړئ او رابشئ بیا به تاسو په دې جیمیني کې به دا ورته پیسټ کړئ. راځو ګوګل جیمینای ته راځو. کله چې ګوګل جیمینای ته راغلو د صفحه لږه ریفریش چې چټ جي پي ټي درکړی و تاسو به راشئ هغه پرامپټ به دلته کپي کړئ. کله مو چې دلته کپي کوئ نو تاسو به دلته یوه خبره نه هېروئ چې دلته به په دې ځای د ټول ظالمو به ورته کلیک واخلئ. که ویډیو مو جوړوله لاندې په د کریټ ویډیو په دې ورته کلیک واخلئ او که عکس مو جوړوله په جنریټ ایمیج په دې ورته کلیک واخلئ. اوس مهال خو موږ عکس جوړوو په جنریټ ایمیج ورته کلیک اخلم او دلته کوم پرامپټ چې چټ جي پي ټي راکړی وم او هغه دلته اوس ورته کاپي کوم. کله چې دغه پرامپټ ما ورته کاپي کړ نو تاسو کله چې دا ورته کاپي کړ په د سینډ اپشن به ورته کلیک واخلئ. کله مو چې په د سینډ اپشن ورته کلیک واخیستو نو دغه اوس سبمیټ کیږي، دوی ته ورلیږل کیږي. دوی بیا سرچ پرې کوي تینکینګ دوی په تینکینګ کې شول. کله چې دغه تمبنیل ماته راولېږي زه به بیا د ویډیو تاسو ته به په عملي ډول وښیم. خو اوس به زه د ویډیو لږه سټاپ کړم. تاسو به ګورئ چې څومره ښکلی پروفیشنل تمبنیل یې ماته جوړ کړ. د یوټیوب سټوډیو پوره لارښود سیټینګ سم کړه، ویو زیات کړه. څومره ښکلی پروفیشنل تمبنیل. هغه نفر به هم تاسو وینئ څنګه مې چې ورته ویلي وو همغه ډول یې راته تمبنیل هم جوړ کړی دی. انشاءالله دغه تمبنیل به زه د YT سټوډیو باندې لګوم. بیا به یې تاسو ګورئ هم د YT سټوډیو په اړه زموږ ویډیو پورته شوې ده. دغه تمبنیل به زه په هغه YT سټوډیو لګوم. بیا به یې تاسو هلته هم ګورئ چې څومره ښکلی راځي. نو څومره ښکلی تمبنیل یې راته جوړ کړ. باور وکړئ چې زیاته خواري هم وکړئ تاسو به دا ډول تمبنیل نه په کمپیوټر کې جوړ کړئ، نه به یې په انسټاګرام باندې جوړ کړئ او نه به یې په زیاتو اپلیکیشنونو باندې جوړ کړئ. څومره ښکلی تمبنیل وګورئ. پرامپټ څومره ښکلی. باور وکړئ دغه ټول د پرامپټ برکت دی. صحیح ده. پرامپټ چټ جي پي ټي ډېر ښکلی لیکي نو په هغې باندې یې ولیکئ او دلته یې ورته کاپي کړئ. نو وګورئ څومره ښکلی تمبنیل یې موږ ته ولیکه. د کاپي کولو لپاره د ډاونلوډ کولو لپاره به تاسو په خپل موبایل کې دغه ځای به تاسو وینئ. دلته چې کلیک وکړئ تاسو کولی شئ چې بیا دا را ډاونلوډ کړئ. یس ډاونلوډ باندې به کلیک واخلئ او زموږ دغه تمبنیل به را ډاونلوډ شي. ومې لیدل زموږ دغه تمبنیل بالکل را ډاونلوډ شو. ښه دا وه زموږ د نن ورځې ویډیو. که مو ویډیو خوښه شوې وي د نورو ویډیوګانو لپاره زموږ له همدې چینل سره اوسئ. بیا هم یوه یادونه کوم چې زموږ د یوټیوب چینل ډېر سور شوی دی. همدا اوس یو لایک یو سبسکرایب وکړئ. مننه. ښه وختونه او ښې چارې ولرئ.